زه په الله باندې قسم وخورم حانق به نه شم چې د مجاهدین هم اسلامي امارت په زور راایثار کړي دي. مجاهدین په دغه لاره کې د ځان لپاره شهادت غواړي. دا د دوو ممالکو جګړه نه ده، دا د دوو نظریو جګړه ده. افغانان راوتلي دي، د پاکستاني رژیم په هغه باندې ستاسو ډېره بمباري او ړندې بمباري کړې دي او دلته زیات ملکي وګړي شهیدان کړي دي. نو دا خلک له حکومت سره یو ځای دي، حکومت تر څنګ ولاړ دي او بیا دلته مظاهرې شروع کړي دي. اوږه په اوږه قدم په قدم له دې سره ولاړ دي. که ضرورت پیښیږي موږ هرې خواته تیار یو او هغې خواته ورسره ځو. هر کم موږ ته تمامیږي، په هره بیه اقتصادي زیان راته رسېږي، که ذهني زیان، موږ ټول تیار یو تر څو د پاکستان دا کفري رژیم چینج کړو او دې ته زیانونه واړوو تر څو موږ هېواد د دې له فتنې څخه خلاص شي. موږ ته د والي امر اتي د امیرالمؤمنین امر د ځکه په کا ولایت خو امیر والي ده چې هغه امر راته وکړي. ولسونه ځوانان سپین ږیري ټول دې ته تیار یو اماده یو چې د خپل ولس او د خپل دغه د مظلومو شهیدانو چې بېګناه ښځې هندار کنکلي شهیدان کړه د دغو انتقام خپلو لاسو باندې واخلو زموږ به زړونه یخ شي. پاکستان ظالم ریاست ته داسې تږي لکه سړی چې روزه ماتې تږي. شوم اهداف وغندي او د دې ظلم په مقابل کې په داخل د پاکستان کې مخامخ لاس او ګریوان سي ورسره. اخري خبره حکومت په یوې غاړې ته کېږدو. حکومت ولي نظام نو ټولو ولایتو چې دا قطاعت په یوې غاړې ته کېږدو. په دې چې د افغان ولسونه د ازمایلو وخت ده، دا ازمایښتونه ورکړل سوي دي. په دې ځای باندې تیاري کړو څوک هر څوک له خپلو شعورو اهدافو نه تېرېږي. موږ په سر او مال سره جنګیانو تیار یو. موږ له خپلو فوجیانو سره، زموږ له خپل باډر ساتونکو سره اوږه په اوږه ولاړ یو، قدم په قدم ولاړ یو، هرې قرباني ته تیار یو. او دې ولس هر وخت د دې خاورې دپاره قرباني ورکړې ده، هر وخت دې ولس د دې خاورې دپاره جان سندنه کړې ده. نه په سر سرپکو او نه په مال سرپکو، خو د خپل وطن دفاع، د خپل ولس دفاع، د خپل مجاهد ولس دفاع دا زموږ فرض ده او په دې فرض باندې موږ کلک ولاړ یو. ای د افغانستان واکدار حکومته، اوس افغانستان بې څښتنه نه دی. قدرمنو ولسونو تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ شوی چې موږ عام ولس په دې جګړه کې برخه واخلي. مجاهدینو خپلې سینې سپر کړي دي. د دې هېواد او د دې نظام او د اسلامي امارت نه به دوی دفاع کوي. تر اوسه د دې ضرورت نه دی پېښ چې ولس ته د اجازه وشي چې هغه دې راپورته شي او د غرب پلویو ملیشو او د غرب پلویو پوځیانو په مقابل کې د مبارزه وکوي. له تاسو نه مننه کوم. له تاسو نه د زړه له کومې مننه کوو. تر اوسه د دې وخت نه دی راغلی چې زموږ ولس دی عملا راوځي او په دې جګړه کې د ځانونه ښکېل کړي. الحمدلله ځوانان شته، تاسې بېغام خپل کاروبار کوئ، بېغام خپل عبادات ترسره کوئ، بېغام تاسې اوسېږئ. تاسو دپاره هغه سرښندونکي مجاهدین چې پرون یې یرغلګرو امریکایانو ته د سر په کاسه کې اوبه ورکړې، د خپل تن په غوښو باندې له دوی سره وجنګېدل، خو دې وطن ته یې بریا راوړه. همغه مجاهدین دي. د دې مجاهدینو حمایه یوازې وکړئ، د دې مجاهدینو تر شا یوازې ودرېږئ. تر اوسه پورې د عملي په جنګ کې د ښکېل کېده د دې اجازه د اسلامي امارت له خوا نه نشته. که چېرته ضرورت شو دا زموږ مېړنی ولس دی، نظام په تاسو باندې غږ کوي. خو تر اوسه پورې د دې وخت نه دی راغلی. موږ تاسو ته وایو چې تر اوسه منظمه جګړه اسلامي امارت نه ده شروع. که زه په الله باندې قسم وخورم حانق به نه شم چې د مجاهدین هم اسلامي امارت په زور راایثار کړي دي.
مجاهدین په دغه لاره کې د ځان لپاره شهادت غواړي د دغه ظالم طاغوتي نظام نه د انتقام لپاره بې صبره دي مجاهدین لا مشرتابه او مشران په زور را ایساروي که د دې وخت راغی انشاء الله العزیز اسلامي امارت به په تاسو باندې غږ وکوي ستاسو له جذباتو ستاسو له احساساتو ستاسو له غیرت او شهامت نه یو جهان مننه کوو دا د دوو ممالکو جګړه نه ده دا د دوو نظریو جګړه ده یوه نظریه ان الحکم الا لله د الله نظام د الله قانون د الله په ځمکه نافظول بله نظریه د خلکو په خوښه د خلکو حکومتونه راوستل د کفارو ملګرتیا کول د فرعونیت دعوه لکه څرنګه چې نن ټرمپ په ټوله دنیا کې د فرعونیت دعوه کړې ده په ټوله منځنۍ اسیا کې تاسې خبر یاست تر یو ټولو زیات لوی ملګری تر پاکستان بل هېڅوک نشته نو دا دلته دوه جګړې روانې دي اوله خبره دا ده دومه خبره دا ده ان فرعون علا فی الارض الله یې الله فرعون ته نو په ځمکه کې ورکړې وه کار یې چې وګورئ د پاکستان حکومتو سره پرتله کړئ که ټکي په ټکي فرق وي ما ته ویاستئ یستد ان فرعون علا فی الارض الله رب العزت فرمایي دې ته موږ وخت ورکړی و او ته څه شی کولو خلک یې په ډلو باندې وویشل یستضعفون منهم ځینې ډلې یې له دوی نه کمزوره کولې او په ځینو نورو یې کاوه د پاکستان رویه تاسې خپله په پاکستان کې وګورئ بلوچستان یې تر بمبار لاندې نیولی ده پښتونستان یې تر بمبار لاندې نیولی ده صوبه سرحد یې تر بمبار لاندې نیولی ده وزیرستان یې تر بمبار لاندې نیولی ده تا سره هم دغه نظریه ده جامد په پټ دغه الحمدلله نن د پکتیکا ځوانان راوتلي دي د پاکستاني رژیم په هغه باندې ستاسو ډېره بمباري ړندې بمباري وکړي دي او دلته زیات ملکي وګړي شهیدان کړي دي نو دا خلک له حکومت سره یو ځای دي حکومت تر څنګ ولاړ دي او بیا دلته مظاهرې شروع کړي دي او دا له حکومت سره همیشه همکار پاتې شوي دي او همکاري به وکړي انشاءالله محترمه نن دا ولسونه د پکتیکا او مسلمانان او مجاهد پرور ولس راوتلی و د دې دپاره چې د خپل حکومت او اسلامي امارت سره همغږي اعلان کړي او د خپل دولت سره د خپلې خاورې او د خپل ملت د خپل ولس د دفاع په خاطر شانه په شانه او اوږه په اوږه قدم په قدم له دې سره ولاړ دي که ضرورت پیښیږي موږ هرې خواته تیار یو او هغې خواته ورسره ځو موږ او دوی یو تن وجود یو دغه د ولس راوتل دا د دوی روحیه پیاوړې کوي د دوی عزم پیاوړی کوي او د موږ حوصلې نورې اتې تنګې وې باید د خلکو سره ولاړ شو دوی د پاکستان په ضد باندې راوتلي ټول ولسونه ټول ځوانان غواړو تر څو قرباني ورکړو او د خپل هیواد ساتنه وکړو او هغه موږ چې ټپیان ورکړي دي څوک چې شهیدان کړي دي د هغو غچ واخلو موږ ټول دې ته تیار یو تر څو قرباني ورکړو ځکه موږ د خپل هیواد دفاع کولی شو که په هر لحاظ موږ ته تمامیږي که هره کم موږ ته تمامیږي په هره به اقتصادي زیان راته رسېږي که ذهني زیان موږ ټول تیار یو تر څو د پاکستان دا کفري رژیم چینج کړو او دې ته زیانونه واړوو تر څو موږ هیواد د دې له فتنې څخه خلاص شي موږ خو دا ډېر وخت دا غوښتنه وه د پکتیکا ټول ولسونه او هغه مجاهدین چې له روسانو سره هم جنګېدلي دي په دغه امریکنیانو سره یې خپلې قربانۍ کړې دي چا بچیان چې شهیدان سوي چا ورونه شهیدان سوي چا کورونه لوټ سوي نو 4-5 وارې موږ والي صاحب شاهد حال د والي صاحب سره موږ خبره د ارتباط کړې چې والي صاحب د پکتیکا ولسونو د پکتیکا مجاهدین غواړي چې له دې مرتد پوځ سره وجنګېږي او د افغانستان له دې ښاغلیو مجاهدینو بلکې 10 متره مخکې ترې ولاړ شو خو والي صاحب موږ ته داسې منفي جواب راکړی دی چې الحمدلله ولسونه او د افغانستان مجاهدین غټ مرال کې دی چاته ضرورت نه لري توپرونه ورغلي وو اوس هم غواړو اوس هم دا غوښتنه ده چې د پکتیکا ولسونه یقیني درته ماته له پکتیا له زرمته 500 نفره 200 نفره د غزني له ولایته د اندړو له ولسوالۍ د دغه رابطې را سره کلي چې تاسو سرحد خلک یاستئ که چیرې له والي دا غوښتنه وکړه موږ د تاسو ملګریو در سره جنګېږو نو ولسونه تیار دي فقط او فقط چې موږ ته امارت امر وکړي خدای نخواسته موږ په خپل سر ولاړ شو موږ مرګ خراب نه شي فقط امارت او موږ ته د والي امر اتي د امیر المؤمنین امر د ذکر پکتیکا ولایت خو امیر والي ده چې هغه امر راته وکړي ولسونه ځوانان سپین ږیري ټول دې ته تیار یو آماده یو
چې د خپل ولس او د خپل د مظلومو شهیدانو چې بې ګناه ښځې نر کنکلي شهیدان کړه د دغو انتقام په خپلو لاسو باندې واخلو د موږ به زړونه یخ شي. مرتد پوځ الحمدلله موږ په خپله بچ یو، خو دا ځوانان چې موږ سره ولاړ دي اوږه په اوږه دا موږ ته نوره د هغو ته پیاوړتیا نه راکوي چې د هغو ته په مرتد پوځ رژیم سره مقابله وکړو. محمد اسلام فیضاني د یوسفخیلو د کلي یم، هغه مرکز کارین ته یم. زه په خپل وار سره د اسلامي امارت د اوږه په اوږه ولاړ یو سره انشاءالله چې شپه په ورځ د پاکستان ظالم ریاست ته داسې تږي لکه سړی چې روزه ماته تږي وینو ته انشاءالله چې په شپه ورځ باندې ولاړ یو چې هر ټیم غږ راوکړي موږ ورته اماده یو.